أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. هر کله چې هغه کې دن کی واقعا راشي نو داغه راتلو تبا هیڅوک دروغ نوای. هغه با خکتکون کې پورتکون کې آفت وی. په هغه وخت کې با زمکه ناصافه اوجړه قولې شي او غرنه بداسي زری زری زکړی شي چې خوره ور دوړه بتري جوړ شي. تاسو به په هغه وخت کې په دریو ډلو کې تقسیم شئ. خیلاس والا نو د خیلاس د خلکو د خوشنصیبی با سوای او غس لاس والا نو د غس لاس د خلکو د بدنصیبی با سوزوي. او وړاندې خلک خو وړاندې دي هم هغوی خو خاص نزدېکان خلک دي. د نعمتونو نه په ډکو جنتونو کې به اوسي. پړمبو کې با ډیر وی او پرستانو کې با کم وی. په داسې تختونو به یو بل ته مخامخ ډډي وهلي وي چې هغه با په ملغلور باندې بنلې شوی وي. د هغوی په مجلسونو کې با ابدي هلکان د رواني چینه د شرابونه ډکی پیاله او د شیشه بوتلی او جامونه په منډه منډه ګرځوي چې داغه پسکلو سره با نه په هغوی سرګردانی راځي او نه به عقل خرابيږي. او هغوی با د هغوی مخیته قسمه قسم خوندناکي میوه پیش کوي چې د خپل خوخي میوه تری راواخلي او د مرغو غوخي با ورته پیش کوي چې د خپل خوخي د مرغۍ غوخه استعمال کړي. او د هغوی د پاره با خاصه سترګواله هوري وي داسې خاصه لکه پټي ساتل شوی ملغلري. دا ټول هر څه باورتا د هغو عملونو د بدله په تور ملاويږي کم چې بهغوی په دنیا کې کول. هلته بهغوی هیڅ ابس کلام یا د ګناه خبري نه اوري چې کوم خبره وی هغه به ټیک ټیک وی. او د خیلاس والا د خیلاس د خلکو د خوشنصیبی با سوای هغوی با په بے ازغو بیرو کی او قد پقد کېلو کی او په اوګدو اوګدو سورو کی او هر وخت په روانو اوبو کی او په نختمې دونکو او په اسانه میلاوي دونکو میوو کی او په اوچتو اوچتو زینو کی وی. مونږ با د هغوی بیبیانی خاص طور د نوی سرنا بیا پیدا کړو او پیغلی جنا بتری جوړی کړو. په خپل خاوندانو با عاشق وی او په عمر کې با همزولی وی. دا هرڅ د خیلاس د خلکو د پاره دی. هغوی با په مخکینو کې ډیر وی او په ورستنو کې به هم ډیر وی. او د غس لاس والا د غس لاس والو د بدنصیبی با ستپوس کوي. هغوی با په ګرمو هواګانو او اشیدلو اوبو او د تورو لګو په سورو کې وی چې نه با یخوي او نه با آرام ورکون کې وی. دا به هغه خلک وی چې د انجام ته د رسیدونو مخکي هغوی خوشاله وو او په لوی ګناه باندې ټینګتیا کوله او ویل به چې کله مونږه مړ شو او خاوري شو او د هډوکو یو پنجره پاتې شو نو آیا بیا به راځوندې کیږو او آیا زمونږه هغه پلرونه نیکونه به هم راځوندې کیږي کم چې مخکې تیر شوی دي. اے نبی صلی الله علیه وسلم د خلکو ته وایا یقینا چې وړاندې ورستو ټول خلک با یو ورځ خامخا راجمع کړي کیږي چې داغه وخت مقرر کړي شوی دی. بیا به تاسو اے گمراهانو او دروغ غړونکو خلکو د زقوم د ونی خوراکونه خورئ. هم داغه نه با خپل خېټه ډکوي او د پاسه بپری شیدلی اوبو د هغه اوخ په شانسکای چې هغه سخت تندي اغستې وي او تندې مړکیږي نه. دا د ګس طرف د خلکو میل مستیا ده د جزا په ورځ. مونږ تاسو پیدا کړی یې نو بیا ولی تصدیق نه کوئ؟ تاسو چرته د خبرې ته فکر کړی دی چې دا کومه نطفه تاسو ور اچوي نو آیا د دینه بچي تاسو جوړوي او کو داغه جوړون کی مونږ یو. مونږه تاسو په منځ کې مرګ تقسیم کړی دی او مونږه د دینه عاجز نه یو چې تاسو شکلونه بدل کړو او په داسې شکل مو را پیدا کړو چې هغه هډو تاسو ته معلوم نوي.
خپل اولنې پیدایش خو تاسو ته معلوم دی، نو بیا ولی سبق ناخلی؟ تاسو چرته په دې خبره سوچ کړی دی چې دا کم تخم تاسو کرئ، د دین فصلونه تاسو را زرغونوي او که د دې را زرغونون کی مونږ یو، که مونږ وغواړو نو د دې فصلونو نه ببوس جوړ کړو، بیا به تاسو قسمه قسم خبري جوړوي چې په مونږ خو الټه تاوان راغی، بلکې زمونږ خو نصیب خراب شوه دی. تاسو چرته په غړې دلو سترګو کتلې دي چې دا کمی وبو تاسو سکای، آیا دا تاسو د وریځونو راورولې دي او کو د دې راورون کې مونږ یو، کو مونږ وغواړو نو د دینه به سختي تروي وب جوړ کړو، نو تاسو شکر ولی نه وباسئ؟ تاسو چرته خیال کړی دی دا ور چې تاسو بلوي، آیا د دې ونه تاسو پیدا کړی دا او کو د دې پیدا کون کی مونږ یو، مونږ هغه د وریا دولو ذریعہ او د حاجتمندو د پاره د ژوند تیرولو سامان جوړ کړي دي. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم د خپل لوی رب د نوم تسبیح وایا. پس نز قسم خورم دستور په زینو باندې او که تاسو په هیږئ نو دا ډیر غټ قسم دی چې دا د اوچتي مرتبه قرآن دی، په یو محفوظ کتاب کې لیکل شوی دی چې د پاکو خلکو نسیوا ورتا هیڅ غوتی نشي ورولې. دا د رب العالمین د طرف نه نازل شوه دی. نو آیا تاسو د دې کلام سره بے پروايي کوئ او په دې نعمت کې مو خپل حصہ دا مقرر کړی دا چې دا دروغ غنئ؟ اوس کو چری تاسو د چا د حکم لاندې نه یې او په دې خپل خیال کې رښتینی یې، نو څو وخت چې د مړکېدون کې سړی روح مړی ته را رسېدلی وي او تاسو ګورئ چې هغه مړ کیږي، نو په دغه وخت کې هغه وتون کې روح ولی نه واپس کوي؟ په دغه وخت کې مونږه هغه ته ستاسو نه زیات نږدې یو، خو تاسو وینئ نه. بیا کچری هغه مړې د نږدېکانو نه وي نو داغه د پاره راحت، خرزق او د نعمتونو نه ډک جنت دی، او که د خی اړخ د خلکو نه وي نو داغه هر کلیبا داسې کیږي چې سلام دیتا تا ته د خی طرف په خلکو کیې، او کچری هغه په دروغ غنون کو گمراهانو کی وی نو داغه د میلمستیا د پاره اشیدلی وبدي او په دوزخ کې سوځیدل دي. دا ټول هرڅو یقیني حق دي. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم د خپل لوی رب د نوم تسبیح وایا.